بسم الله الرحمن الرحیم ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست لیدونکو په نن ورځ ویډیو کې به زه WDC AGIGPT ویب سایټ باندې فول ریویو تاسو ته واخلم چې دا ویب سایټ څه وخت جوړ شوی دی څنګه ګټه ورکوي او څومره اعتباري دی نو مکمل فول ریویو به پرې واخلم تاسو مکمل ویډیو وګورئ چې په هر څه باندې پوه شئ مخکې له دې چې تاسو پانګونه پکې وکړئ دا ویډیو حتما وګورئ او هغې نه بعد بیا ستاسو که پانګونه کوئ او که نه کوئ تاسو خپله خوښه ده نو راځو ویډیو په طرف مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم یو درخواست کوم له هغو کسانو چې دا ویډیو اول ځل دپاره ګوري زموږ په یوټیوب چینل کې نوي دي نو ذهین افیشل یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ دا ځکه چې موږ دغه شانتې ټیکنیکل برخه کې ویډیوګانې جوړوو نو آینده لپاره به تاسو ته زموږ ویډیو په ټاپ باندې راځي او تاسو ته به زر رسیږي نو ملګرو راځو ویډیو په طرف باندې WDC ویب سایټ کله جوړ شوی دی اول به وګورو د دې په اصطلاح باندې چې دوی وایي موږ دا ویب سایټ کله جوړ شوی دی انټروډکشن باندې به کلیک وکړو پلیټفارم انټروډکشن په دې کې وایي WDC Quantify was established in London UK in 2011 وایي دا چې دی اسټابلیش شوی دی دغه WDC کمپنۍ په 2011 کې نو اوس ګورو چې آیا دغه سایټ په رښتیا هم په 2011 کې جوړ شوی دی او که نه دغه لینک به د دې کاپي کړو کلم چې کاپي کړو را به شو نوي ټیب ته تاسو به نوی ټیب واخلئ که تاسو هر ځل دپاره همیشه دپاره کوم سایټ چې کوئ چې کله جوړ شوی دی نو هغه هویز کې ګورئ صحیح ده هویز ته چې کله راغی دغه سرچ به وهئ پاس او په دې کې به هغه ډومین پیسټ کړئ او هویز به ووهئ کله چې تاسو وهلو ګورئ دلته WDC AGIGPT.VIP مکمل انفارمیشن راغی په دې کې لیکلی دی رجسټر کومه کمپنۍ لخوا دی رجسټر alibaba.com سنګاپور ای کامرس پرایویټ لیمیټډ دا کومه کمپنۍ چې د رجسټر کړی دی دغه alibaba په نوم فقط نوم یې ورکړی دا نوم ته رقم نوم ورکولی شي دوی دغه نوم ورکړی دی او رجسټرډ ان 2040 کال اوله میاشتې اتم تاریخ نو د دوی وایي 2011 کې جوړ شوی دی خو دلته معلومه شو چې دا په 2040 کال اوله میاشت اتم تاریخ باندې دا ډومین رجسټر شوی دی یعنې درې میاشتې پوره نه کېږي 2 میاشتې مخکې دا سایټ جوړ شوی دی نو ملګرو له دې نه هم معلومیږي چې دا دروغ وایي بل خبره دا ده چې UK کې هغوی ویلي چې دا جوړ شوی دی نو دلته تاسو کتلی شئ کنټري هنګ کانګ د HK هنګ کانګ سټیټ لی نو هماغه د کوم ایالت دی د هنګ کانګ یا ولایت دی هغه ولایت کې او هنګ کانګ هیواد کې دا جوړ شوی دی دغه سایټ مالک دغه چا جوړ کړی دغه هلته دی نو له دې نه معلومیږي چې مکمل فول دروغ دی او مکمل سکیم سایټ دی تاسو ته ما مخکې هم ویلي په نور ویډیوګانو کې هم او بیا هم وایم هر کله چې هم تاسو غواړئ پانګونه وکړئ په کومو سایټونو کې چې پیسې ورکړئ دومره به ذهن کې لرئ دا خبره به ذهن کې همیشه لرئ چې دا سایټ حتما یو ورځ سکیم کېږي داسې نه ده چې تاسو به وایئ دا صرافي ده دا داسې ده دا هغسې دی او دا نه سکیم کېږي یا دا ډیسنټرلایز دی یا داسې دی هغسې دی که نه نو دا حتما تاسو په ذهن کې ولرئ چې دا یو ورځ سکیم کېږي نن نه وي سبا نه وي 10 ورځې پس 10 ورځې پس نه وي یو میاشت شپږ میاشتې بعد یو کال پس حتما داسې سایټ نشته چې یو کال دوام وکړي نو دغه سایټونه مکمل سکیم کېږي خو یو څو شیان دي چې هغه اعتباري دي لکه هغه کې به کار کوي فرض مثال فاینانس دی ډېرې صرافۍ دي انلاین دغسې لکه میکسي دی ډېر نور صرافۍ دي چې هغه 100% اعتباري دي او هغه کې کولی شي تاسو کار وکړئ خو هغه کې به ته کار کوئ پیسې اچوې ته چې پکې $10,000 هم واچوې که نه او کار پکې ونه کړې تا ته 1 سنټ هم ګټه نه درکوي نور خو لا پرېږده 1 سنټ ځکه چې تا پکې کار نه دی کړی او دغه سایټونه چې دي دا سکیم دپاره جوړ شوي دا ته فري ګټه درکوي نو له دې نه تاسو لرې ځان وساتئ اول خو دا کوشش کوئ بیخي پکې 1 روپۍ هم مه اچوئ خو بیا هم وایم که تاسو چېرته غواړئ بیا هم زړه مو وي چې زه شاید زه ګټه وکړم او زه پکې پیسې اچوم شاید دوام وکړي شاید ډېر وخت 1 کال پورې دوام وکړي نو دا به ماته ګټه راکوي نو تاسو بیا دومره پیسې واچوئ چې څومره تاسو د هغې تاوان برداشت لرئ
مقصد تاسو $100 اچوئ نو آیا تاسو $100 وس لرئ، یعنی $100 که چېرته تا نه لاړ شي تا باندې حکم تاثیر نه غورځوي ستا په ژوند باندې، تا خو مقصد تا سره خو پیسې نه ختمیږي، نو بیا تاسو د پیسې واچوئ. که چېرته تاسو $100 وس لرئ او $100 فرض مثال سوچ وکړئ چې $100 ما سره دي، دا را سره نه وځي، مقصد زما په ژوند کې تاثیر نه لري، یعنی تاوان دي شي زه پرې نه خفه کېږم، بیا یې واچوئ. څومره چې تاوان وس لرئ هومره پیسې به تاسو په دغه سایټونو کې اچوئ. خو بیا هم وایم چې $10 $20 نه زیات مه اچوئ، په دې خاطر زه ستاسو باندې خفه کېږم چې ډېر پیسې تاسو نه ویسي. دا خارجیان دي راځي سایټونه جوړوي او افغانان پکې پانګونې کوي. ما هم په دې کې چې درته ووایم $10 ما اچولي دي په دې خاطر چې زه دا وګورم آیا څومره دوام کوي، او تاسو ته ویډیو په خاطر چې زه تاسو ته مکمل وښیم چې څومره ګټه ورکوي او څنګه ګټه ورکوي. نو اوس به راشو پرافټ ته چې څومره دوی ګټه ورکوي. د دوی ګټه 4% نه 3% نه تر 4% پورې ده، یعنی که چېرته تاسو $10 واچوئ ورځې دېرش نه تر 40 سنټه ګټه درکوي، که چېرته $100 واچوئ $3 نه تر $4 ګټه درکوي. دغه سیستم دی. بل مارکیټینګ برخه لري. مارکیټینګ برخه کې دا چې تاسو 10 کسه دعوت کړل، هغوی $10 واچول، تاسو ته رسمیت درکوي، یعنی بیا به تاسو معاش شروع کېږي، معاش به درکوي. خو دا شیانو باندې مه غولېږئ او مه کوئ کار پکې بیخي. نو هسې په دې خاطر تاسو ته زه دا وښیم چې یو فل ریویو ده چې تاسو پرې پوه شئ، یعنی نور خلک مو ونه غولئ یا نور څه درته ونه وایي چې دا نه ختمیږي او دا ښه دی او دا اعتباري دی. نو دغه خبر په خاطر باندې زه تاسو ته ویډیو جوړوم. نو دا دی بله برخه چې دا ما سره ټیم کې 26 نفر هم دي چې ما پکې برابر 2 نفر ما کسان چې کوم دي هغوی پکې پیسې هم اچولي دي. دا د 26 نفر دي را سره، هغوی نه $1 ګټه راغلې ده. مقصد یو نفر په سر باندې $0.5 دوی کمیشن ورکوي. بل چې دی په دې کې پیسې اچول به تاسو ته ووایم خو مې اچوئ. ټاپ اپ ته به راشئ، دلته به مې ته راشئ، بیا ټاپ اپ. مقصد دغه 2 اپشنه دي، د دې لارې پیسې اچولی شئ. بل چې دی ویډرا دی. په ویډرا کې ما هم د دوی کمه ویډرا $1 ده، ما ته 2 ځلې ویډرا کړې ده. او به ګورم دا دی ما ته 3 ځلې ویډرا کړې ده، یو ځلې $1.13 بیا $1.15 بیا $1.53. نو دا ما ترې ویډرا کړي $10 ما اچولي وو. نو ویډرا هم ښه ورکوي. شنبه او یکشنبه ویډرا نه ورکوي، دوشنبې نه تر جمعې ورځ پورې ویډرا ورکوي. نو بله خبره دا ده چې دې کې AI کوانټیفای دی، هغه دماغه AGI-GPT چې کوم QT4 هغه 63 چې سکیم شو د هماغه ترتیب باندې کار کوي ده. نو دلته دغه سټارټ کوانټیفای دی، کوانټیفاینګ شروع شو. د دې کار دا ښه دی چې مقصد زر بل سټپ شروع کېږي. هغې به 6 دقیقې وغوښتو او دا چې دی اتومات دا د یو ځل 15 سنټه راکړو، دویم ځل بیا سټارټ کوم چې دویم ځل ماته $100 راکوي. نو دغه ترتیب د کار هغه خو پانګونه پکې مه کوئ ځکه سکیم دی، یو ورځ سکیم کېږي. بیا هم ځکه تاسو ته بار دا خبره کوم چې تاسو نه پیسې ونیسي. نو دغه مکمل معلومات او دغه د ویډرا او د هر څه سیستم مو ماته دا دی پیسې راکړلې. زما په اکاونټ کې $100 شولي، دا د ما په اکاونټ کې 40 سنټه شو. نو ما ته پرون ویډرا وکړله او پیسې مې ترې لګولې، نن 40 سنټه ګټه یې ماته راکړله. نو ملګرو دغه ویډیو په WDC باندې چې ما وکړله په ریویو مې تاسو ته واخیسته او مکمل سکیم سایټ دی. نو له پانګونې نه ځان وساتئ او کار پکې مه کوئ. نو تر بلې ویډیو په خدای سپارم. ښه سوکاله آباد. سید الله په امان.